نن زموږ ویډیو د ټلیفون لایټ خراب سي، د ټلیفون ګروپ یا فلش لایټ خراب سي، نو د نوکیا د چینایي موبایلونو د ګروپ جوړولو طریقه تاسو ته ښیو. نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، انشاءالله د لایټ جوړولو کې به هیڅ مشکل ونه لرئ. زموږ چینل کې د موبایل د مستریتوب، د موبایل د جوړولو نورې ویډیوګانې هم شته چې کولی سي تاسې په مکمل ډول د موبایل مستریتوب زده کړئ. ډېر قسمه قسمه لایټونه دي تاسې وینئ. نو دا تاسې په میټر هم چک کولی سئ چې آیا دا روغ ده که خراب ده. لایټونه دي، ځینې تارونه والا دي، تار لري. او نوکیا په موبایل کې بیا دغه قسم لایټ راځي، تاسې وینئ دغه لایټ راځي. او په چینایي موبایلونو کې بیا ټول دا قسم لایټونه راځي. نو تاسې چینایي او نوکیا په دې باندې هم پیژندلی سئ. صحیح شه. نو زه به د اوس د لایټ بدلولو طریقه تاسې ته وښیم، او په دې کې ځینې نورې اضافه خبرې، داسې نه ده چې ته دغه لایټ دوه تارونه دې لرې کړي او بل لایټ ولګئ او جوړ سي. نه، دلته یو څو نورې اضافي خبرې دي، ځکه هغه مشکلات بیا په موبایل کې راځي. ځینې وخت دغه لایټ موږ ښه صحیح بند کړو، منفي په منفي کې، مثبت په مثبت کې، خو بیا هم کار نه کوي. خو دا د کار نه کولو وجه په دغه ویډیو کې تاسو ته ښیو چې کله وخت موږ ښه صحیح لایټ ولګوو خو بیا هم کار نه کوي. نو زه به اول تاسو ته دا طریقه وښیم چې څنګه لایټ بدل کړو. نو لایټ بدلول هم ډېر اسانه دي. نو زه به دغه یو ګروپ لایټ تاسو ته راشي موبایل او خراب لایټ وي او یوې پکې لایټ هېڅ نه لګېږي، نو لایټ به په دې طریقه بدلوئ. نو ما یوازې کاویه په واسطه دغه لرې کړ، د پوینټونه تازه کړم. صحیح شه. زه غواړم دغه بل ګروپ ولګوم. نو منفي په منفي کې مثبت ښه صحیح به لګوي، ځکه بیا لایټ خرابېږي. صحیح شه. موږ لایټ بند کړو. نو اوس به زه دا لایټ وګورم چې آیا دا لایټ لګېږي او که نه. ټلیفون چلانوم. تاسې ولیدو لایټ ولګېدو، خو دلته ځینې نورې اضافي خبرې دي. تاسې به لایټ ښه صحیح بند کړئ خو کار به نه کوي. د بیټرۍ په واسطه موږ اوس یو ګروپ چک کوو. تاسې په پاور سپلای، میټر او د بیټرۍ په واسطه یې دغسې اسانه چک کولی سئ. تاسې خپله ګورئ. نو اوس به یې تاسو ته د میټر په واسطه هم ګروپ وګورئ چې موږ یې چک کړو چې آیا روغ ده خراب ده. نو که ګروپ ولګېدو نو پوه سئ چې ګروپ روغ ده. نو دغه ګروپ هم په اسانه سره چک کولی سو. نو دلته یې لیکلي دي LED مثبت او منفي. صحیح شه. نو د LED د لایټ معنا کوي چې د لایټ د ګروپ ځای په اسانه سره پیدا کوی سو. نو زه منفي او مثبت دواړه چک کوم، ګورم. نو دواړه شمارې، دواړه پوینټونو شمارې ورکړې. تاسې په میټر کې دواړه وکتل چې منفي هم شماره ورکړه او مثبت هم شماره ورکړه. نو په دې کې تاسې کوم وخت ګورئ په میټر کې چې مثبت شماره ورکوي، منفي شماره نه ورکوي، یا منفي شماره ورکوي، مثبت شماره نه ورکوي. که دلته شماره رانغله نو پوه سئ چې دلته یو پوینټ قطع سوی ده، دا ګروپ ځکه نه لګېږي. ځینې وخت به تاسې ګروپ په بیټرۍ چک کړئ، وبه ګورئ چې ښه لګېږي، خو چې دلته تاسې دواړه تارونه یې ولګوئ، لیم کړئ، خو ګروپ به نه لګېږي. دا ځکه چې دلته یو پوینټ قطع سوی ده. نو دغه پوینټ ته به بیرته برق څه رقم پیدا کوو او دلته به برق څه رقم راولو. نو زه تاسو ته هغه اسانه طریقه ښیم چې څنګه کولی سو چې دلته یو پوینټ کې
مثبت یا منفي کته سي څنګه بیرته برق ورته راولو. دواړه په یوه دغه طریقه پیدا کوی چې که منفي ده که مثبت ده. زه دا منفي لرې کوم. صحیح څه ما منفي لرې کړ. نو په جمپر وایر باندې موږ خاص ویډیو جوړه کړې ده څنګه کولی شو له جمپر وایر څخه ګټه واخلو. صحیح څه او څه طریقه یې استعمال کړو. نو هغه ویډیو تاسې هم زموږ یوټیوب چینل کې کتلی شئ. هغه ویډیو چې وګورئ انشاءالله تاسې به په جمپر په واسطه به ټول پوه شئ څه ګټه لري او څنګه یې سپین کړو. صحیح څه زه دغه د دغو تار سره یې لیم کوم. صحیح څه جمپر وایر اوس سره ولګوم. صحیح څه دا د دغه تار پورې مو ولګاوه د دغه بل طرف یې هم سپین کړم. نو ما جمپر وایر سپین کړ او د دغه تار پورې مو وتاړو. تاسې وینئ دغه د تور تار منفي پورې ما جمپر وایر وتاړو. زه ټلیفون چلانوم. نو ما ګروپ آن کړ. نو له دغه څخه به تاسې یو ټویزر راواخلئ واخیستو او زه به دا ټویزر دلته په وړو وړو پرزو باندې به یې ګرځوم چې له کومې پرزې سره ګروپ ولګېدو له هغه نه به جمپر کوو دغه خراب ځای ته. صحیح څه نو تاسې وینئ له دې ځای نه دلته جمپر تیر کړئ بیا دغه ځای دغه د ګروپ تار دلته بند کړئ انشاءالله ګروپ به ولګېږي. زه یې بل ځای ګورم. له دې څخه هم تاسې کولی شئ چې دغه جمپر دلته تیر کړئ. دغه درې ځای موږ پیدا کړو. کیدای شي منفي مثبت هم په دې طریقې سره تاسې کولی شئ پیدا کړئ. مثبت پورې به تار وتړئ او بیا به د یو ټویزر په واسطه ګرځوئ چې له کوم ځای څخه ګروپ ولګېدو تاسې به بیا له هغه ځای نه اوس له دې ځای نه ګروپ ولګېده. صحیح څه تار وکړئ دلته چې جمپر وکړئ بیا به دغه تار دلته بند کړئ. صحیح څه خپل ځای کې نو بیا به ګروپ ولګېږي. دا جمپر وایر سپین کړم. ما دا سپین کړ. زه دا دلته بندوم دا خراب او منفي پوینټ پورې چې ما دا دلته بند کړ. له دې ځای څخه به زه راواخلم. نو دلته چې له کومې پرزې سره یې ولګېدو ګروپ هغه پرزه یا هغه کپیسټر یا هغه بل په ځای چې تاسې وګورئ چې له هغه سره ګروپ ولګېدو نو تاسې به بیا جمپر وکړئ. صحیح څه صحیح څه نو اوس په ګروپ وګورو چې ګروپ لګېږي نه لګېږي. نو له دغه ځای څخه له دې ځای څخه موږ د خراب پوینټ ته جمپر تیر کړ. نو اوس به هغه ځای ته برق راغلی وي او موږ چې ګروپ وګورو ګروپ به ولګېږي. صحیح څه وایر بند کړ. تاسې ولیدو ګروپ چالان شو. نو موږ له دې ځای څخه منفي پیدا کړ. دغه خراب ځای ته مو جمپر کړ. نو له دې ځای څخه چې موږ جمپر دلته تیر کړو نو دلته شماره پیدا شو برق پیدا شو. نو کوم وخت چې له تاسې څخه یو پوینټ کته شي د خراب پوینټ پورې به د لاسپیکر هغې د ګروپ نو د هغه تار پورې به تار جمپر وایر لیم کړئ او بیا به یې چالان کړئ. چې کله تاسې چالان کړئ نو ټویزر په واسطه به د وړو وړو پرزو سره به یې ګرځوئ. د کومو پرزې سره چې ولګېږي له هغه نه به تاسې
دغه خراب پوینټ ته به جمپر تیر کړئ. نو کله چې جمپر تیر کړئ بیا چې تاسې ګروپ دواړه تارونه ولګوئ انشاءالله ګروپ به لګېږي. نو په دې په واسطه که تاسې کولی شئ چې کوم یو پوینټ که ته سوی بیرته برق ورته راولئ. نو دغه د ګروپ طریقه وه. خدای دې وکړي چې دغه طریقه ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې. انشاءالله بله ویډیو کې به د موبایل په باره بله موضوع وي. خدای دې وکړي چې دغه ویډیو ستاسې د خوښې وړ ګرځېدلې وي. د خدای په امان.